من دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې درځي خپل وی هر خبره چې تاسو جنت ته نږدې کوي مرته بیان کړي او هر خبره چې تاسو جهنم ته نږدې کوي هغه مرته بیان کړي د چې ځان ته لري ساتي یو خبره دی دین نه د پرېښو دی چې دا حدیث واورم حیران شم وته حدیث کې څه دي وګوته کېدی وی تاسو به د یهودو نصاراو او د غیر مسلمو په لار ځئ لازم به ځئ وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی حتى لو أن أحدهم لتغكيري جامع امرأته في الطريق لفعلتموه كترت بدي انگريزانو كي او بدي اندوانو كي او بدي يهود نصارو كي چاچا تدخبري خزي سر پلار کوسکی کورواله کو نو اے مسلمانانو تاسو بم پلار کی کورواله شروع کړي دا زما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره دا غوی شکلونو ته وګوره دا غوی ویښتو ته وګوره زمونږ د ځوانانو ویښتو ته وګوره دا غوی امیلونه په غاړو کې پراته دي دوی هم پراته دي دا غوی هغه ویلنټاینز ډے دی یو بل چې څوک په چا میني هغه جنې له ګفټونه وړي جنې هلک له راوړي دا زمونږ مسلمانانو هم شروع کړی نن سبا ټیک ټاک راوتی دی په ټیک ټاک کې لګیا دی جنکۍ ګډېږي ولې ځکه چې انګریزان ګډېږي جنکی او هلکان یو ځای تصویران وباسي او بیا یې شیر کوي په فیسبوک او په انټرنیټ باندې ځکه چې انګریزان یې کوي شعر و شاعري وړوکې غونډه کې به یې برید میلاني راغلي هغه به قسمه قسم تصویران وباسي کله به پروتي کله به ناسي کله به په اوبو کې او کله به په ولاړی او کله به خاندي او کله به ګاډي کې او کله به ورسره ګل نیولی او په هغې به شعر و شاعري او زخمي زړه وایي دا هغه حدیث دی مخې ته یې کوي ځان ته چې یو وخت به داسې راشي انګریزان خو یې کوي اوس هم هغو خو زناور دي په لارو کوڅو کې هم کوروالی کوي زیناګانې کوي خو په دې مسلمانانو کې به هم ګوره داسې پیدا شي چې هغوی به هم په لارو کوڅو کې کوي یو سړی وایي چې دا نه منم یو سړی اوس ماته وایي چې دا نه منم چې مسلمانان دې حد ته رسېدلي زه یې درته ښیم زه درته ښیم او ته به ورته حیران شي دا د پښتنو دا ډمان چې دي دا فلمونه چې جوړوي دا مسلمانان دي که نه دي دا هلک او جنۍ چې ګډېږي په لارو کوڅو کې ګډېږي که نه ګډېږي نور تاسو څه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که چېرته انګریزانو په لاره کوڅه کې کوروالی وکړو تاسو به هم کوئ مسلمانانو کې به داسې چې هغه به په دوی پسې روان دا ډمان چې په دې لارو کوڅو کې ګډېږي او دا د مینې محبت او د عشق د خبرې او د فلم جوړوي په لارو کوڅو کې او په علاقو کې ولې دا دغه خبره نه شوه تاسو ته شوه که نه شوه ایمان به دې په خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ډېر شي چې هغه څنګه حقیقي خبرې بیان کړي او هغه رښتینی پیغمبر و ځکه چې کومه خبره چې هغه کړې ده هماغه شان شوې ده